बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्जतमंदो कतुनको ज़ेम बिलाल हमजा और तासु गोरे जरार टेक्निकल चैनल कतुनको पनने वीडियो की बा हम तासु द सिलेक्शन द दकड़ कवे द सब बारे के द दे इफेक्ट्स प बारे के मतलब दा च दिल के दा टैब द सदा पार जोड़ दे पदे सॉफ्टवेयर के मंग खुराशु पदे बांधे क्लिक को दिल के इफेक्ट्स उलगो हम दा पता निश्चय च दिल के नोर जे कि हम लिखली दी क्लिप इफेक्ट्स और ट्रैक इफेक्ट्स मिनवालो सिंपल शान आसान सो खबर सर د دې په باره کومه چې دا کوم دی راک لکه افیکټس راک دا د دې لپاره دی چې تاسو په دې ټول ټریک باندې کم افیکټس لګوئ نو هغه افیکټس به لګي. بل دی کلیپ افیکټس هغه دی مطلب دا دلته کې دا کټینګ ما وکړو د دې نه علاوه زه په دې باندې افیکټ لګوم او په دې نه لګوم لکه موږ به چې مخکې دلته کې افیکټس اپلای کړو که نه نو هغه په ټول ټریک باندې لګېدلی تاسو خیال کړو لکه په دې 3 نمبر ټریک به ټول باندې هغه افیکټ اپلای شو یا ټینر یا هر څه. اوس زه غواړم چې په دې لږ زیاتې یو شان افیکټس ولګوم په هغه لږ زیاتې بل شان د افیکټس ولګوم. د هغې دپاره دا طریقه ده تاسو به لاړ شئ په کلیپ افیکټس باندې به کلیک کړئ او دلته به ورته افیکټس انپوټ کړئ لکه زه دې کې ورته سوري داسې به کوم چې د ماسټرنګ به ورته انپوټ کوم چې لږ غوندې تاسو ته پته ولګي چې آیا دې کې څه چل پکې راغلی او که نه ګوره ورته ما په دې یو افیکټس باندې په دې یو کلیپ باندې افیکټس ولګولو په دې یو کلیپ باندې افیکټس نه دی لګېدلی مخامخ تاسو ته ښکاري بیا هم اوس یې ته په یو شان د پلی کومه چې څه کېږي زمو کله پیغمبر دی وای چې هغه زمو کله پیغمبر ها بالکل په کلیپ باندې افیکټس ولګېدو خو پته ونه لګي چې څه شو څه نه شو نو مینوال زه به دا افیکټس لر کوم داسې یو بل افیکټ به پې لګوم چې هغې پته لګي پته به د څه ولګي دې زه نه پې پلینجر اپلای کوم نو انشاءالله چې بیا پته ولګي هغه زمو کله پیغمبر دی بالکل دې ته وګوره دا فلنجر په دې پلی شوی دا خو نشته دی زمو کله پیغمبر دی هغه زمو کله پیغمبر دی وای چې په جمله ها دا طریقه مې زده کړه. دې نه بیا راځي ټریک چې کوم دی دلته کې تاسو په کوم ټریک باندې افیکټس لګوئ نو هغه افیکټس تاسو پې لګولی شئ. دې کې ما ته یو بل شیز راښکاره شو دې ته ګوره دا تیار افیکټس دي دا هم تاسو لګولی شئ په هر یو دغه باندې لکه زه دا اے ایم ریډیو والا ما اپلای کو په دې باندې نو دا ټول به په دې لګي او اواز ته اوس تاسو ګورئ چې اواز څنګه دی مینوالو دې تیار جوړ کړي افیکټس دي لکه چې هر څومره پراته لکه دې کې اوس زه ایکو کمپریسر باندې کلیک کوم دې ته ګوره په دې کې چې هم دی ایکوالایزر هم خپل راغلی دی او ورسره چې کوم دی دا پروسیسنګ دی کسی دا هم خپل راغلی اوس ته ګورئ دغه رنګې ډېر زیات افیکټس په دې کې خپل موجود دي او خپل سیټینګ یې ورسره هغه شانتې کړی دی نو دې ځنه تاسو هم فایده اخیستی شئ. د دغه نه علاوه که دې تاسو وایئ که نه چې دې افیکټس له دې کلیپ له موږ کلر بدلو یعنی زیاتر کوم چې د دې ایډیټینګ دی ځان سره به لیکلي انجینیر خود په دې به نه پوهېږي چې په دې کې څومره سیټینګ دی په دې کې انتهایي زیات غټ ډېر زیات سیټینګونه دي خو بیا هم زمونږ کتونکو ته زمونږ چې کوم وایي ځان ته انجینیر وایي هغه پې زیاتر نه پوهېږي چلولو باندې پوهېږي چلولی خو هم مشکل دی خو دا پکې هم تاسو سره صرف زه شو کومه چې تاسو دې سره څه کمالات کولی شئ دې خوا دې ته وګورئ د دې افیکټس کلر ته وګورئ د دې ته اوس ګورئ داسې دومره پیدا نه لري خو بیا هم تاسو سره هسې خوند دپاره شیر کومه چې څنګه ښکاري او څنګه نه ښکاري. د دغې نه علاوه په دې کې نور هم ډېر آپشن شته دی ښه دې ته وګورئ دا کلرونه هم د دې بدلیږي کوم مینوال دا ګوري نو دغه طریقه پې هم تاسو زده کولی شئ. دې باندې به هم تاسو پوهېږئ چې دا لاک شو لاک مطلب اوس ورته ګورم هغه زمو کله پیغمبر دی وای چې په جمله او کائناتو کې بهتر دی هغه زمو کله پیغمبر دی هغه زمو کله پیغمبر دی او نازنې دو د پګلا دی
ها مینوالو د دې لاک مطلب به دی که نه چې دې کې سره به تاسو نور هېڅ هم نشئ کولی خو بیا هم څه وایو دې ځای کې موږ نه هم لغونته کار خراب شو سوري ها دا لوپ مطلب به دی که نه چې دی به مطلب دی بس همدې لږ ځای کې به دی سرکولیشن کوي یعنې چې دې نه دې ځای پورې لاړو دې ځای کې به دی واپس راتاو شي لکه ګوره ورته داسې به ووایو که نه دې ختم شو ګوره کتونکو دا به دې واپس به آی تھنک چې سرکولیشن دغه لوپ د دې لپاره دی او بل اخري چې کوم دی نو دا خو الرډي ایم هم د دې په ځای کار کوي دا خو څه مسله نه ده ښه دا چې کوم دی دې به تاسو ته د دې هغه ټایمر څه دی کې مخامخ تاسو ته اوس شو کوي دې ځای کې خو دا خو څه دونه خاص سیټینګ نه دی آغا زمو کله پیغمبر دے آغا زمو کله پیغمبر دے وای چې په جملو زمو کله پیغمبر دے آغا زمو کله پیغمبر دے او نازنی دود پکلا دے د ګل ادب جنبا جا دے ها دا خو تاسو سیټینګ د مس مخامخ ګوره چې چینجز کیږي تاسو ته ښکاري اوس د دې نه بعد به راځو دې ځای ته دوباره لکه موږ اکثره په دې راک افیکټ باندې افیکټس لګو خو یو بل مزیدار غوندې چینجز پای کې دا دی که نه دا دی که نه چې ګوره ورته دا ټریک دی په دې به موږ کلیک کوو نو ګوره که تاسو وایئ چې موږ د دا غونډ افیکټس میکس کو مطلب دا دی که نه چې افیکټس ما 100% لګولی دی ټیونر دی هغه ما په یو نظم باندې 100 لګولی دی لکه اوس دا خو دې کې ما چینجز وکړو یعنې زه به دې ته راشم دې او ته به راشم ټیک شو 1 نمبر ټیک ته لاړم دا به بند کړم ټوله یعنې مطلب په دې به کلیک کړم نو هماغه طریقه شوه 1 نمبر ټیک دی اوس راغم په دې باندې ما ولګولو ټیون خو دې ته حاجت نشته خو داسې کار دی چې زه په ایکویلایزر ولګوم یا پلینجر به پرې لګوم دا مې پرې پلی کوم اوس دا افیکټس ولګېدو 100% په دې باندې څونه اواز دې ته راځي هم امره به دې نه بار کېږي اوس لکه مطلب دا چې یو لاین دی دا لاین شو دې ته چې څومره اواز راغوه به دې دومره بار کوي بس بل لار نشته د دې اواز د دې اواز بل لار نشته د دې بل لار جوړو دپاره ګور 100% دی دا لیکلی دی خو دې زما خیال نو 100% چې کوم دی نو دې پلینجر ته به اواز راځي او بار به تې بیا وځي سیو کېږي به که دا تاسو کموئ نو دې کې څه چینج کېږي اوس ورته ګورئ ها اوس دا اواز میکس غونتی شي دې سره هم کورس په ځای دا هم تاسو پلی کولی شئ دا چې ساده اواز ما به ته بالکل مخامخ ښودلي چې تاسو د کورس په څنګه استعمال وولی شئ لکه اوس دا ما دلته ولګولو یا 50 یا 48 مې ولګولو نو دې مطلب دا شو چې نیم اواز د دې ډایرکټ پاس کیږي او نیم اواز دې پلینجر نه بعد پاس کیږي نو دې سره میکسینګ راځي او میکسینګ سره که موږ داسې ډبل اوازونه ولګو نو په هغې کې بیا دا کورس هم راځي او هغه ډبل اوازونه هم راتلی شي تاسو خپله ټریو کې په ساده اواز باندې تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو 2 ټریکه واغېست ډبل لکه دا ریکارډینګ دی دا به تاسو ډبل واخلئ ډیلیټ به کړم دا ریکارډینګ به زه کاپي کړم او دلته کې پیسټ کړم چې داسې ریکارډینګ تاسو ډبل واغېستو نو هغې سره به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په دې باندې صحیح ټیونر ولګولو دا اواز به بالکل صحیح جوړ کړئ او دا دویم اواز چې کوم واغېستو په دې هم ټیونر ولګوئ چې تاسو کوم ټیونر پرې جوړ شوي وي خو ورسره به دا پکې راغله بیا پکې اوس نه دی چلو شو ورسره به مانه په دې کلیک شوی اس باندې دې ته وجې نه سره بیا ورسره چې کوم دی نو تاسو مثلا دا شو
دې کې تاسو ټیونر هم هغه شان دی پلی کې څنګه چې په برني باندې پلی شوی دی خو دې سره به تاسو داسې کار وکړئ چې دا به نیم کم کړي او بیا به تاسو اواز چک کړئ چې اواز څنګه دی ټیک شو ډبل اواز به تاسو لګوئ بیا به چک کړئ چې اواز څنګه دی او نازن حدود پاک الله دے د کل ادب جنبا چاہ دے نازن حدود پاک الله دے د کل عرب جنبا چاہ دے د کل عرب جنبا چاہ دے وای په الله ګرانا او په اوس ته ګوره بالکل واضح پته لګي چې څه کی ګوره ته والیم بل سیوا کوم کوم دی ٹھیک شو الله ګران اوس هم که تاسو لګونه ګوره نری نری आवाज راځي دی نغتا دار نام ورده هغه زمو کل پیغمبر ده هغه زمو کل پیغمبر ده وای چې په جملو کائناتو کې بهتر ده هغه زمو کل پیغمبر ده زمو کل پیغمبر ده او مخې د نور نقصه زلیږي دنو شولې تر نخوريږي مخې دنو نځازلېږي دنو شولې تر نخوريږي دنو شولې تر نخوريږي ويرو خلپنورا ايرو خلپنور باندې بالکل مینوالو تاسو به د دین هم سناس ډیر دکړه کړی در روان ویډیو پر مالا حالي جات را کړوي سو کوشش زمونږ جرا ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ نوالو زر تر زر په سور بٹن باندې کلیک کړئ زمونږ جرا ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ ور سره په بل نشان باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته زمونږ ویډیو د ټول ناول ملو شي او مینوالو که چاته هم په دې تیر شوی ویډیوګانو کې څه پرابلم وي څه مسله وي تاسو موږ ته کمنټس کولی شئ د هغې نه بعد به زه نورې ویډیوګانې جوړوم چې ما ته پته لګي چې زمونږ کتونکو ته پکې څه مشکلات راغلي نو بالکل زه به نوې ویډیو تیاروم او که څه مشکلات هم نه وي نو بالکل د دې ځای پورې به دا ویډیوګانې زمونږ برابر شي او زه به انشاءالله دا کوشش کوم چې تاسو ته د بل یعنې د بل سافټویر طریقه کار او کورس درس شروع کړم نو تر دې وخته پورې ما اجازه راکړئ که ویډیو مو خوښ شي په لایک بټن باندې کلیک کړئ ورسره که نه مو خوښه شي نو بالکل ویډیو ډسلایک بټن باندې کلیک کړئ او چینل بیا هم ضرور سبسکرایب کړئ والسلام